یو چې مجردي شي او بل د دوبۍ مسافري، نو خدای دې ورته ټینګ کړه. زه خو دومره سخت مجرد یم، نیمه شپه یوه پښه په بله پښه واړم او ورته وایم تنګول مه کوه ګرانې، یخني ده. ښځې ته د آی لو یو په بدل کې آی لو یو ټو ویل دومره مهم دی لکه په اسلام پسې چې د زنده باد ناره کوي. په یو وخت کې به په 1,00,000 افغانۍ پوره واده کېده او اوس په 50,000 افغانۍ یوازې د نوي میک اپ کېږي. مجردان تباه دي. زمونږ ځوانان خارج ته د دې لپاره ځي چې د ولور پیسې وګټي او په خپلو پښو ودرېږي، خو تر څو چې د ولور پیسې پوره کوي او په خپلو پښو درېږي، په خپل ملک کې د معشوقې بچیان پیدا شوي وي او هغه بچیان بیا منډې وهي. مجردان تباه دي. که چا په مجلس کې وویل چې بې ادبي دې معاف وي، نو پوه شه چې ګلان کري. خپل ښه وخت مو هغه چاته ورکړئ چې په بد وخت کې در سره و. د افغانستان حالات به انشاءالله موږ مجردان بدلو، ځکه چا چې واده کړی هغه بیچارهګان خو په خپله خوښه د تلویزیون چینل هم نشي بدلولی. جنکۍ تل وایي چې موږ د هلکانو نه ښایسته یو. که دا خبره رښتیا وای نو اوس به جنکو نه هلکانو آرایش کاوه. کله چې نجلۍ په فیسبوک کې پوسټ وکړي په 150 دقیقو کې 130 کمنټونه، او کله چې هلک پوسټ وکړي په 130 ورځو کې 10 کمنټونه. ځینې رشتې د کرایې د کور په شان وي چې هر څومره یې ښایسته کړئ، هر څومره مصرف پرې وکړئ، بیا هم نه خپلېږي.